خالص بندگی دا اللہ دا تندے با دا اللہ نالاو چاہتا نٹیٹی کائنم من کان کاغا ہر سوکی کاغا پیغمبر دے کاغا ولی دے کاغا نبی دے کاغا گٹا دے کاغا ون دے کاغا ہر سوک دے غیر اللہ تبرا مدد شنوے دی درگاونو دربارونو لبا پا دی نیت نزی چی دوی با مالا بچی رکھے مالا بدا رکھے دگا براکے او پخپل دا غوی دغا حال لے پخپل دا غوی دغا حال لے یہ چاندو تناستے و ڈبی یا خودی دیو دا بابا پنوم دلتا پیسے ورواچے لگا چی بابا خلقو لبچی ورکینو تاسو لدی پیسے در کی کہنا تاسو چاندی سے در ٹولا ہوئی او دا آگا وقت پوری امن و امان نشرات لے دا مسلم الاکسات مخ کی ما بیان کرا چی دا آگا وقت پوری امن و سکون و اتمنان نشرات لے چی سو پوری منگا چی سو پوری منگ بزن کی توحید نہیں راوستی کتا دا غواری نو بزن کی توحید راوالا دا آگا مسئلہ دا وی چی دا دید پارا جہاد شیو ولذلك ولأجلها شرع الجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يدو يسرب الجهاد كوي يدو يسرب الجنگ كوي تكم وقت بوري بجهادون كوي ويجد الشرك سشي ختم شي ويكون الدين لله او طول دين او عبادت خالص دا الله كيكي دي ذكرت وفايدة ذكر كما دا كافرانو سر بدری کارک کی دیز کی دی شیخ رحم اللہ جی کمی خبری ذکر کری دا گین دا خلاص سر ہوود طولنا اولانی خبر دا دے چی دا غوی سر با دشمنی کے دوستی دا کافر سر کی نکی بلکہ چاچے سر دوستی اکڑا فإنہو منہم اللہوی دیم دا غوی نشو طولنا اولانی کار دا دے دا کافر سر دشمنی او بغض دویم اغوی لبا دعوت ورکے دا اسلام و دا ایمان طرف دا دام دا چی بس تولا دعوت ورکو دعوت ورکے کن حجت با قائمے دشمنی با دیو سرائی او سب بولا ورکے دعوت بولا ورکے او دریم جہاد کچرتا دوی لدا دعوت ورکڑے شو دا اسلام او دوی انکارو کو نبی اللہ رکم ہے دا بی اللہ رد جہاد او دا باخرانی مسئلہ بیان کو بری درس کی جہاد پا دو قسم دے پا شریعت کی بعض خلقو دا مسئلہ مشہور کردی دا دا اسلام کی دا جہاد صرف دا دفاع دا پارا دے بس نا الحمدللہ زمان پا شریعت کی جہاد صرف دا پارا دے اس دا دفاع کوا چکل بتا بندی کافر راشی بیا بتا جہاد کی ذکر دفاع بکے نا جہاد پا دو قسم دے یو تو لکی کی جہاد یا قتال الدفاع قتال الدفاع آگا جہاد چی آگا دفاعی جہاد دے دا خوازی ہے تا اس معلوم دے گا دفاعی جہاد سنگا کافر پتابا دی حملو کر دا خوازی ہے دا دویم دے قتال الطلب جہاد الطلب طلب دا چی تدخ پل طرف نا قدم اوچت کی دا جہاد کافرانو پتا عملہ نا دکڑی تب ورزی دا جہاد مشتی پا شیرت کے الحمدللہ دانی چی صرف زمان پا شیرت کے دا جہاد دا چی صرف پا کافر رازی منگو پا انتظار ناسو بیا بوزر جہاد کو نا بلکہ زمان پا شیرت کے دا مشتی چی تدخ پل طرف نا ابتدائی حملو کی دعوت ورکی اگوی نقبلی یو خبر و سرم نبرابری بیا جہاد لار کولا ہو دا خو سرد سا سرد شروط دانی چی تاسو بس ہوا جو بس لار کولاو دا ورزی پی داگی بی اخپل شروط تی طاقت شتی کنیش لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد دفاع دا ہم کڑے دے او دا طلب ہم کڑے خو پا مکہ کی جہاد طلب کڑے نہیں دے کڑے دغشان مدینہ کم بعضو حالاتو کی نہیں دے کڑے خو چی کلب طاقت وو نو بیا بورتو دا بیا خپل شروط تی جهاد چې هغه خپل ځکه بیان شوی دي جهاد دا نه دی چې بس ته جهاد نوم واورو وردانګه دا غي د پر خپل آداب دي خپل شروط دي خپل احکام دي او ما صرف دا مسله واضحه کوله چې جهاد په دوه قسم دي یو ته ویل کېږي جهاد الدفع یا دفاع او دویم دی جهاد الطلب
او د دوانو خپلو ځایونه دي او خپلې مسلې دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې.